بیا هم په ډېره سپین سترګۍ بله ورځ بیا یو ادعا کوي، بله ورځ بیا یو تور لګوي، بله ورځ بیا یو تورې لګوي. زه ډېر ورته حیران یم چې ولې داسې کوي او باید داسې ونه کړي. کیدای شي دا دوی د دې دپاره کوي چې نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې افغانستان ستاسو دپاره هم خطر دی او افغانستان مه پرېږدئ چې په دغه حالت کې دوام وکړي. خو دا ارمان به انشاءالله دا وار د افغانستان د جغرافیې دښمنان و خاورو ته وړي او هیڅکله به نه کامیابه کیږي چې بیا و افغانستان ته ناخوالې او ستونزې راولي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. ملا یعقوب پاکستان ته په اشاره وایي ځینې هیوادونه د خپلو ناکامیو په اړه پر افغانستان اچوي. د طالبانو د دفاع وزیر که څه هم د پاکستان نوم نه اخلي، وایي ځینې هیوادونه په خپلو پوځ او استخباراتي ادارو میلیارډونه پیسې مصرفوي، خو بیا هم نه دي توانېدلي چې خپل امنیت خوندي کړي او پړه یې پر افغانستان اچوي. ملا یعقوب دا خبرې نن سه شنبه د زمري 22مه د طالبانو د 2 کلنې بریا په لمانځغونډه کې وکړي. د طالبانو دفاع وزیر چې د ملي دفاع وزارت په یو تالار کې سلګونه نظامي لباس پرتان طالبان ته کولی، وویل دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. یعقوب وایي ځینې هیوادونه چې غواړي د خپل ملت په سترګو کې خاورې واچوي او د خپلو نامنیو پړه پر افغانستان اچوي. هغه په غیر مستقیم ډول پاکستان ته اشاره وکړه او ویل چې دوی د خپل مسؤلیت وپېژني او د خپل هیواد امنیت دې وساتي. نوموړی زیاتوي چې دوی څو ځله د دغو هیوادونو ادعاوې رد کړي، خو دوی بیا هم خپلو تورونو ته ادامه ورکړې ده. د هغه په خبره دغه هیواد غواړي نړۍ ته پیغام ورکړي چې افغانستان ستاسو لپاره هم خطر دی. ملا یعقوب وایي دا ځل به د افغانستان د جغرافیې دښمنان دا ارمان ګور ته یوسي چې یو ځل بیا افغانستان ته ستونزې راوړي او د خپلو اقتصادي ګټو لپاره افغانستان بیا نامنه کړي. له دې وړاندې پاکستاني چارواکو خبرداری ورکړی و چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دننه په نښه کړي. ملا یعقوب د کوم هیواد نوم نه اخلي، خو وایي ځینې هیوادونه په بېلابېلو نومونو د افغانستان پر ضد ډلې جوړوي ترڅو د افغانستان امنیت خراب کړي. څېړونکي وایي چې اوس مهال پاکستان د افغانستان د نامنه کولو لپاره داعش ډلې ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی ترڅو یې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړې لپاره آماده کړي، چې دغه کار د طالبانو د مشرانو غبرګونونه راپارولي دي.